بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 15 سپارې اووم درس دی او 18مه سوره چې بني اسرائیل سوره ده. د 1 نه تر 9 آیات ورسره کولی شئ چې تاسو ولولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بإمامهم مفهوم دا دی چې په مشر د هغوی، لتفتریه چې وتړې ته، لقد کدته خامخا نږدې وې ته، خامخا نږدې وې ته، لقد کدته خامخا نږدې وې ته، ترکنو چې میلان وکړي، لیستفزونک چې وخوځوي هغوی ته، تحویلا هیڅ تغییر، لدلوک مفهوم دی له زواله، الی غسق تر تیارې، فتهجد نو بیداری کوه، نافلة لک زیاتوالی دی لپاره د ستا. امیده د درس مزه شوي نو له سان سره همشان شیر کړئ.